الله ستا عمر کې برکت اچ عمر دې چې دی هغه الله سیوا کی. یو نوجوان دی سفر باندې زی مور ته دا وصیت کی بچی چې کله زید کور وځي د الله په نوم باندې صدقه ورکوه د سفر نه مخکې. دا نوجوان چې کله د کور واته مور ولا ډوډۍ پخ کړې دا خوراک ولا تیار کړې دي دې کې بار فقیر محتاج आवाज وکړو دیر اول اگید آغا خپل تیار ډوډۍ آغا فقیر لا آغا محتاج لا چه دی هغه ورکړه. سفر شروع کو دوی روان دی لار باندې شپه دا تیاره دا پیاده سفری دی د په یو اجدها باندې په یو خامار باندې خپه کې خوده چې کله دوی اندازه ولګوله پوه شو چې یاره ما خو مار باندې خپه ایښې ده یاره د ورسره داسې نه چې مار ټک راکي د ټوکو او په څه طریقه باندې دوی رڼا وکړله چې ویې کتل هغه ډوډۍ چې کومه د خیراتي ورکړې وه هغه د هغې مار په خوله کې وه خولې بنده شوې به. دوی چې سمازل وکړو هلته کې د یو بزرګ سره ملاقات شو دوی ورته دا واقعه بیان کړه. هغه بزرګ ورته وی چې بس تا دومره الله پاک رزق دومره ستا زندگی و دنیا باندې لیکن ته چې د کوره راتلی او دا کومه صدقه تا ورکړله الله تبارک وتعالی د هغې صدقې په برکت باندې د هغې اجدها او د هغې مار هغه خوله بنده کړه او تعالی الله پاک نور عمر چې دی هغه درکو. لہذا په مونږ باندې د الله څومره احسانات دي مونږ له الله بېشمېره نعمتونه راکړي دي. کچته کور ته یو سوالګندې راشي څه څیز رانه وغواړي یا اسې روزانه مونږه د خپل وس مناسب سنه صدقه دا چې دی هغه ورکو دې سره الله لوی لوی بلاګانې دفع کړي. موسی علیه السلام کوهی تور ته روان دی یو کسو سره ملاو شو موسی علیه السلام د عرض کی یا موسی علیہ السلام چې کله کوهی تور ته لاړ شه د الله خدمت کې سوال وکا چې د پلان کې په قسمت کې څومره رزق دی نو الله ټولو له په یو ځای باندې ورکا چې مسله اخلاص شي چې څومره رزق دی زما قسمت کې. موسی علیہ السلام چې کله کوهی تور ته لاړ د الله نه سوال وکړو د دغه بنده باره کې داغه په قسمت کې الله تبارک وتعالی یو بوره وړو او دغه شان سغاله دا ولا الله قسمت کې لیکلی و چې ستا ټول قسمت کې دا ده هغه ورته میلاو شوه. دې کې یو کال نیم تیر شوی دی موسی علیه السلام بیا روان دی لار کې ملاقات د سره شوی دی حیران دی چې دا خو هغه کس دی کم چې ماته دا ویلیو چې د الله نه سوال وکړه چې مال زما د اعمال زما قسمت کې سدي چې دار اله په یو ځای راکړي ناغه خو یو بوره غله وغیره وا ناغه بوره خو په میاش کې یو یا شل ورځو کې ختمیږي نو زه خو چې ګورم د دې سړي کال تیر شو داغې نه غمال خسې واشوي دی ساروی دی میلمانه راځي خوراکونه کی ډوډۍ خوري لنګر سٹارټ کړی دی دی چې کله د الله راز لتلی دی کوهی تور تا الله ته سوال کی یا الله زه حیران ما
چې د هغه بندا په قسمت کې تا یو بوره خوراک او رزق دالی کلیو نن خو ما ولیدل داغي د کور سره لنګر چلیږي میلمانه راځي خوراکونه کی ډوډۍ خوري لنګر سٹارټ دی الله تبارک وتعالى وتوحي را اولګل چې یا موسی واقعي چې دی انسان په قسمت کې دغه یو بوره وا او دغه لګه غلط د په قسمت کې لیکل شوی وا لیکن کله چې دته دغه مال میلاو شو د هغه خپل مال ټول په غریبانو باندې میلمانه به راګرځول پاغوي باندې به چې دی هغه خورول او تا ته پته ده چې زما په نوم باندې څوک یو سیز ورکی زول بدلا په اوسه وچند چې دی هغه بیا ورکو نو دا ډیر اوخيار بندو دا خپل ټول مال راواغس او په خلقو په نیکانو باندې د الله په نوم باندې هغه ورکو مال کې برکت چې دی هغه د دې وجنه پیدا شو د دې وجنه حدیث کې راځي چې تاسو د خپل مال نه صدقه ورکوي ستاسو مال کې بچا ته کمی رانشي